السلام علیکم ملګرو. افغانستان کرکټ بورډ په اول ځل باندې یو سخته فیصله اخیستې ده. د درې واړو لوبغاړو باندې پابندي لګول ده، بندیز یې لګولې ده. دغه بندیز یې ولې لګولې دی او په کومو شیانو باندې بندیز لګولې دی؟ چېرې د افغانستان دپاره دی کرکټ نه کوي، افغانستان دی دپاره ډېر زیات ټایم ورکړی دی، افغانستان کرکټ بورډ دی دپاره ډېر زیات ټایم ورکړی دی، دپاره پیسې ورکوي. دې درې واړو هلکانو ایمیل کړی دی کرکټ بورډ ته، چېرې موږ نور کنټرکټ چې دی زموږ کنټرکټ ختم کوي، موږ کنټرکټ نه موږ آزاد کوي، موږ آزاد کرکټ کوو. دوی د افغانستان دپاره کرکټ کوو، د افغانستان دپاره دوی لوبې کولې. فضل حق فاروقي، مجيب الرحمن او نوین الحق د درې واړو چې دی ایمیل کړی دی او دوی باندې کومې پابندۍ لګېدلي دي او دا پابندۍ پرې ولې لګېدلي دي؟ ځکه پرې لګېدلي چې یاره دوی وایي چې موږ د افغانستان دپاره نوره لوبه نه کوو، موږ په لیګونو کې لوبې کوو. نو داسې دی که نه چې تاسو د افغانستان دپاره لوبه کړې ده، افغانستان ټیم دی چې تاسو پرې یادېږئ. کرکټ بورډ ورسره دا خبره نه منلې چې تاسو د افغانستان کرکټ ټیم پرېږدئ یا ته وخته پورې یا ټول عمر دپاره او تاسو دې په لیګونو کې ولوبېږئ. وایي چې همدغه افغانستان تاسو باندې خرچه کړې ده، همدغه افغانستان کرکټ بورډ تاسو باندې خرچه کړې ده، همدغه افغانستان په ټیم باندې، افغانستان په نوم باندې تاسو خلک پیژنې، د افغانستان دپاره به تاسو لوبېږئ. دوی اوس دا خبره نه منلي. درې قسمه پابندۍ په دې باندې لګولي چې وایي هغه یې کنټرکټ ختم کړی دی. کومې کال چې دی د پیسې ورکوي، کومې ډالرې چې ورکوي، کومې روپۍ چې ورکوي، کوم کنټرکټ چې دی هر کال د کلاډیانو سره کوي، هغه کنټرکټ یې ختم کړی دی. یو کال پورې به د افغانستان په یو ټیم کې نه لوبېږي. مطلب دا چې په T20 کې به سکواډ کې بنوي، په ون ډے سکواډ کې بنوي، په ټیسټ سکواډ کې بنوي. دا به یو کال لپاره افغانستان دپاره لوبې نه لګوي. 2 کاله لیګونو کې په دې باندې پابندي لګېدله چې هر قسمه لیګ به په دې باندې بندي، PSL به په دې باندې بندي، IPL به په دې باندې بندي، بګ بیسټ لیګ به په دې باندې بندي، BPL به په دې باندې بندي، ساوث افریقا لیګ، څومره چې لیګونه دي 2 کاله پابندي په لیګونو لګېدله. NUC ورته بنده کړې ده، جاري کوي نه. چې کرکټ بورډ ته د NUC جاري نه کړي نو ته نشي کولی چې یو لیګ ته لاړ شي. نو فضل حق فاروقي او مجيب الرحمن او نوین الحق ته موږ دا مشوره ورکوو چې تاسو د افغانستان دپاره کرکټ کړی دی، افغانستان په ټیم باندې تاسو یادېږئ، د افغانستان کرکټ بورډ په تاسو باندې خرچې کړي دي. تاسو ولې داسې فیصلې کوئ چې کرکټ بورډ تاسو مجبوره کړو چې تاسو باندې دومره سخته پابندي ولګوله؟ کلاړي خو هېڅ هم نشي کولی. کلاړي خو د کرکټ بورډ تابعدار دي. ابد چې ګوره تاسو کنټرکټ ورسره وکئ ته به باید د هغې خبره منې چې هغه وایي چې یاره لیګونه مه کوه، داخلي لیګ کوه او خپل افغانستان دپاره لوبې کوه، نو ته به د افغانستان دپاره لوبې کوې. او که تا ته اجازه درکړي نو بیا کولی شي. هغه خبر بعضې ملګرو غوښته چې یاره څنګه چل دی څنګه چل نه دی، په دې باندې پابندي ولې لګېدلې او په څه وجه پرې لګېدلې. نو دغه تازه معلومات چې تاسو سره مې شریک کړل، د ویډیو کتلو ډېره مننه. دوستانو زموږ دغه پیج سره فالو هم کوئ، زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کوئ د داسې تازه معلوماتو لپاره. نور ښه وخت ولرئ. د الله په امان.